ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات عند الله خير ثوابا وخير أملا. رب العالمین قرآن حکیم کے فرمائی کہ انسان سره په دنیا کې مال دولت او زامن بچی دا د دنیا ډول ډال دی. معلوم چې چا سره دنیا به ډولې وي او کله چا بچی وي بیا زامنی نو دا غبم د دنیا ډول ډار او رنگ او سنگار برابری. خو په آخرت کې انسان د پاره کوم څه بهتر دی. والباقیات الصالحات باقیات صالحات دا اللہ پنیز پا ثواب کم غردی او پا انجام کے او پا نتیجہ کم دا بہتر شیرے. باقیات صالحات ستوئی پختو کے خدا معنا دا چے اغا سیدون چے خسیدون او باقی پاتے کیگی. نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو شو کہ دا اللہ رسول دا باقیات صالحات سے شیرے ویدا دا سلور کلمی دی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دا باقیات صالحات دی. نو مال او بچی زامن دا دنیا ډول ډال دی او دا سلور کلمے سبحان اللہ دریم کلمو اور ترا ماشومان وئی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دا سلور کلمے دا اللہ پنس پا ثواب کم دیر بہتر شیرے او پا انجام و نتیجہ کم دا دینا بہترین سیز بل نشتی. کعب احبار یو ډیر لوی عالم تیر شوی دی. هغه وایي چې دا سلور کلمې څوک ووایي دا پورته لاړی شي د الله د عرش نه غیر چاپیره تو شي او بنگار کوي. د الله د عرش نه غیر چاپیره تاویږي او بنگار کوي. بنگار یې څه شی دی؟ وی اغا سوک چې دا کلمه یې ویلی د الله په خوا کې یادای چې الله نن فلان کی د فلان کی زوی دومره زل دا کلمه ویلی دي. الله ته هغه سړی یادای چې چا دا کلمه ویلی وي او الله په دې سلورو کلمو ډیر زیات خوشحالیږي ډیر زیات. حدیث پاک کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیر الکلام عند اللہ اربع دا اللہ پنس سلور خبر ډیر غوره دي. سلور خبر دا اللہ پنس ډیر بہتر او ډیر غوره دي. اغا سلور خبر کم دی سبحان اللہ دا یوش والحمد للہ دا دویم شوا ولا الہ الا اللہ دا دریم شوا او اللہ اکبر دے سلورم شو.
ورونو دې کې لومبه کلمه سبحان الله ده. دا خدا الله تسبیح ده. معنی څه ده؟ معنی دا ده چې الله د هر عیب نه پاک دی. څومره په الله خوشالېږي؟ هر عیب، هر نقصان دا په الله کې نشته. الله ته پاک او صاف دی. د خشته ښکلې معنا ده. او حدیث پاک کې راځي چې په مخ چې په اسمان کې یو لیش ځای داسې نشته چې په هغې کې د فرشتې نه وي او په سجده دې نه پرته. د الله دومره فرشتې دي چې د دې اسمان په برابروالی په محاذات کې په اووم اسمان کې یو کوټه ده، هغې ته لوح محفوظ وی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی کہ روزانہ او یا ذرا فرشتے پاغے کی عبادت کی، او کم فرشتے چی یو ذل پاغے کی عبادت اکو تر قیامت پورے بداغی نمبر را نشی بیا. دومره دا اللہ فرشتے دی. یو حدیث کی راضی چی دا باران دا ہر ساس کی سر دا اللہ فرشتہ راضی. او په دنیا کې چې څومره اونې دي په هغې کې پاڼې دي، په هره پاڼه د الله فرشتې لګیا دي. او هر انسان سره کرام الکاتبین چې هغه عزتمند لیکونکي فرشتې، یو یې نیکي لیکي بلې بدي لیکي. ویرسل علیکم حفظا، او داسې فرشتې الله مقرر کړي دي چې انسان د دشمن شیطان نه په حفاظت کې ساتي. په دریابونو فرشتې مقرر دي. په دریاب کې دننه کبانو له روزي د فرشتو په لاس الله ورکوي. او په دې اسمانونو کې او په ځمکه د الله فرشتې دي. نو حدیث پاک کې راځي چې په اسمان کې یو لیش ځای داسې نشته چې هغې کې د فرشتې الله ته سجده نه لګولې. او سوی په سجده کې سبحان الله، دا الله تسبیحات وی. الله په دې خوشحالېږي. کله چې الله آدم علیه السلام پیدا کړ نو فرشتو سره مشوره وکړه، ځکه د الله نیکان او نږدې بندګان دي. یاره یو خلیفه پیدا کوم په مخ د ځمکه، څه مو خیال دی؟ فرشتې ورته څه وایي؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. الله مونږ ستا تسبیح وایو، سبحان الله وایو کنه، الحمدلله مو سره وایو. او قدوس قدوس نم وایو. دا قدوس او دا سبحان الله معنا کې لږ فرق دی، تقریبا یو معنی ده. نو مونږ دا دو کلمې در لوایو، سبحان الله الحمدلله، دا وایو کنه. زمونږ نه غوره دا کلمې بل څوک خو نشي ویلی. انسان ولی پیدا کې؟ نو یو پکې سبحان الله دی. سبحان الله سمانا د هر عیب نه او د هر خراب صفت نه الله پاک دی. نو چې دا یو سړی وایي نو الله به پې څومره خوشحالېږي. دې ته تسبیح ملائکه وایي. یو حدیث پاک کې راځي چې څومره څوک سبحان الله زیات وي هغه مره به الله دله رزق زیات ورکوي، روزي به والا الله زیاتوي. او یو بل روایت کې راځي چې د ماښام نه تر ماسخوتنه پورې ټیم کې څوک سبحان الله وایي دا هغه روزي به فراخه کېږي، روزي به نه تنګېږي. دویم په دې کې دی الحمدلله. الحمدلله څه معنا؟ چې څومره ښکلي صفتونه دي هغه د الله سره مناسب دي او الله په هغه صفتونو موصوف دی. لکه مونږ وایو خشته صفت د انسان حسن دی، حسن د انسان بس حسن دی، الله ډېر خشته دی. ښکلې خبرې چې څوک کوي هلکه وي دا ډېر فصیح سړی دی، ډېرې خشته خبرې کوي. د الله نه ښکلې خبرې بل څوک نه کوي. لیدل دا د انسان صفت دی، د الله نه ښکلي لیدونکي بل څوک نشته. اورېدل دا د انسان صفت دی، د الله نه خشته اورېدل بل څوک نشي کولی. نو څومره خشته ښکلي صفتونه چې دي هغه د الله دي، الله په هغه صفتونو موصوف دی. دا د الحمدلله معنا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق فرمایي چې زه د غرمې وخت جمعات ته راووتم، اوږې وم او لوږې په مخه کړی وم، خوب نه راته.
لږ ساعت پس ګوري چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هم جمعات ته راغی او دا ټیم د غرمې خلک خوب کوي. نو حضرت ابوبکر ته تپوس وکړ عمره دا وخت خو د جمعات د راتلو نه دی، ته څنګه ما جمعات ته راغلې؟ وی لوګي په مخه کړې ابوبکر خوب نه راځي. وی والله زم لوګي را په مخه کړم جمعات ته رالم مالم خوب نه راځي. لږ ساعت چې تیر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمعات ته راغی. چې راغی صحابو ته تپوس وکړ دواړو چې د الله رسوله دا ټیم خو د جمعات د راتلو نه دی، غرمه ده، څنګه راغلی؟ وی لوګي را په مخه کړم. عمر فاروق وی چې د الله رسوله مونږ هم اوږي یو ډېر زیات جمعات ته رالو. وی ځای چې ځو د جمعات نه بار نبی علیہ السلام مبارک ته مخکې را دواړه صحابه ورپسې دي. د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه باغ دی، په باغ کې کور دی. د صحابه و باغو د کجورو باغونو او په هغه باغ کې به ځان له یو کوټه دوه جوړ کړي، د باغ نه به دیوال تو. اوس هم مدینه شریفه کې د کجورو باغونه دي، نو غیر چاپیره ته دیوالونه خلکو تو کړي. افغانستان کې هم دا رواج دی. نو د باغ نه دیوال تو دی او پکې کوټه ده، دروازه او ډبول. هغه زمانه داسې وه چې دا د حجاب د پردې د آیتونه لا نو نازل. بیبي ول آواز وکړه څوک نبی علیہ السلام مبارک ورته خپل ځان یاد کې ورانه نوځي. دواړه صحابه سره د نبی علیہ السلام نه باغ ته ورننوتل. ملګری دې څه شو؟ وی هغه صاحب بار اوته دې اوس به راشي. دوی یو سوري ته کېناستل او دې کې ابو ایوب انصاري رضی الله عنه راننوت. ډېر زیات خوشحاله شو. نبی علیہ السلام ته ورته رغاړه، بیا حضرت ابوبکر صدیق ته، بیا حضرت عمر فاروق ته، او پوه شو نو یو خشته مزیدار سوری دی او دا بوټي لاندې په هغې کې ورته څادر خور که او درې واړه پې کېنول او بیا لاړه. د کجوري یو غټه خوشه، یو غټ خرام چې په هغې کې د کجورو دا غونچک وي، هغه غونچک یې را پرې که او د نبي علیه السلام مخې ته یې راوړه کېښو. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل ابو ایوب تا به صرف پخې کجورې مونږ له راوړې وې که نه، غونچک دې ولې ټول را پرې که؟ وی د الله رسوله چې ځان له په خپله غونډې کې که خوږې م خوښي پخې، دا عرب نیم پخته بسر ورته وایي، نیمه کچه نیمه پخې، دا ډېره خوږه کجورې، دا هغې ډېره خوښه. نو ستاسو خوښه د الله رسوله که دا نیم پخته پکې خوښه وی، که کچه پکې خورئ، که پخې پکې خورئ، ځکه مې دا غونچک درله راوړو. د خوږې اوبه راوړئ، ځکه په مدینه منوره کې خوږې اوبه په هغه زمانه کې کمې وې. دوه کویان وو پکې، یو یهودي و د هغه کوی و، حضرت عثمان رضی الله عنه د هغه نه په بیه اخیستی و، بیر عثمان ورته وایي. او دویم کوی چې دی د ابو طلحه رضی الله عنه په باغ کې و، بیروحا به یې ورته وایي، د مدینې منورې جومات ته مخامخ. دا یو کوی اوس هم شته، او هغه بل کوی د جومات په ګیټ دننه راغلی دی، هغه بند شوی دی، په هغې د پاسه جومات فرش جوړ دی. دا دوه کویان خواږو، نور هم کویان پکې و ځای په ځای، او خو دا دوه کویان مشهور کویان، بیر بضاعه او بل او بل نور کویان، بیر ریس، ګڼ کویان و پکې. نو ده په مشک کې خوږې اوبه م راوړی وې، نو زر یې هغه مشک ویزان کړي او اونې ته، او هغه خولې وله وسپړده او د هغې نه یې لوښې ډک که او خوږې اوبه یې نبي علیه السلام مبارک باندې وڅکلې په ابوبکر او په عمر رضی الله عنهما. او بیا فوراً چړې ته یې ګوتې کړې او په کاڼي راخ که نبي علیه السلام خو پوه شو چې دی خو خامخا اوس څاروی لالی. رسول الله مبارک ورله آواز ورکړ، ورته وی ابو ایوبه ګورې ته خو مونږ له ذبحه کې، خو پام کوه چې د پیو چیلې حلاله نه کړي، ځکه د پیو چیلې چې دا نه خو پی ورکوي، فایده ورکوي. وی ښه د الله رسوله یو وړه غوندې چیلوکۍ و هغه یې لاله کړه او د هغې نه یې سرمنه وویسته او ښځې ته یې وی شابه ډوډۍ پخې کړه، هغه غوښه یې کټوی کې واچوله او پخې کړه. نبي علیه السلام مبارک ته یې راوړه، غوښه یې ورته کېښوده، ډوډۍ م وله راوړه، اوبې م ورته مخې ته کېښوده، یخ سوری م دی. رسول الله مبارک یو ډوډۍ راواغېسته او غوښه یې لږه راواغېسته، په هغه ډوډۍ یې کېښوده. وی ابو ایوب یو کار خو که؟ وی ولې؟ وی دا یو څه فاطمې باندې د څلورمې پنځمې ورځې نه لوږه ده،
دا لږه ډوډۍ او دا غوښه هغې له یوسه بیا راځه وی ښه د الله رسول لاړ هغه ډوډۍ او هغه لږه غوښه د نبي علیه السلام مبارکې لور حضرت فاطمې رضی الله عنها ته ورسول واپس راغی نبی علیہ السلام مبارک او صحابه او دې مور سره کېناست هغه غوښه او ډوډۍ وخوړه او بیا وڅکلې ناګانه په ژړا شو وی ژړل عمر فاروق رضی الله عنه لږ دلیر او زړورو تپوس یې ته وکړه الله رسوله ولې دې وژړل وی زما په الله قسم نبی علیہ السلام فرمایي چې د دې نعمت به د قیامت پر ورځ الله زموږ نه تپوس کوي د واتور وزو نار او لوګه او بل مسلمان ولا دعوت کوي هغه خوري او نبی علیہ السلام پاغه ډوډۍ د پاسه جاړي چې موږ نه به الله د دې نعمت تپوس کوي وی دا الله رسوله کم نعمت وی دا خشته ډوډۍ او خشته خوږې اوبه او یخ سورې دا درې نعمتونه موږ نه به الله تپوس کوي صحابه پړچېدو شو لاس خو غر کېدل دي ځکه چې اوبه نسکې خو د تندې مرې او که سکې نو الله به تپوس کوي ډوډۍ که نه خورې خو د لوږې مرې او که خورې نو الله به تپوس کوي یخ سوري ته که نه کښېنې خو د ګرمۍ نه مرې او که یخ سوري ته کښېنې الله به تپوس کوي دا خو ډېره ګرانه شوه د الله رسوله نبي علیه السلام مبارک جواب کې وفرمایل ډېره احسانه کړه وی ښه چې د داسې نعمت نه مخکې یو سړی ووایي بسم الله مخکې څه ووایي بسم الله او چې کله ځان موړ کی یا تند سړه کی او بیا داسې وایي الحمد لله الذي اشبعنا وانعم علينا وافضل هغې ذات له ثنا ده چې زه موړ کړم او په مې خپل نعمت پوره که نعمت یې راکړه او ډېر ښه نعمت یې راکړه چې دا ووایي نو بیا ورته الله را دې نعمت تپوس نه کوي کار آسان شو که ولې ډوډۍ الله در کوي که ته وایې دا خو وږي مو ډوډۍ ده او ما محنت کړې دی چې تر څو الله توفیق نه در کړي قسم دی که د خپل غنمو نه یو دانم راوړئ ګلی دله باندې الله را ورولی شي اوبه در باندې وچولی شي بل افت راوستی شي یخې اوبه کله کله چې دا ګرمي شي او سخته شي دا اوبه په دې کوي کې ویخله لاړې شي زمونږ په دې وطن کې خو بیا هم د اوبو ګزاره کېږي تیر کال نه مخکې کال تاسو په اسلام آباد کې نه کتل چې اوبه نه میلاوېدلې بیا به په ټینکرو کې اوبه راتلې او د خلکو ته به کورونو ته تلې او هغه به جمع کولې اوس هم په مکه مکرمه کې د اوبو تکلیف دومره تکلیف دی د اوبو دلته کې دا تاسو ګوره بیلونو کې راځي چې ګوره بجلي کمه استعمالوي هلته ځای په ځای په دیوالونو لیکلي وي په بورډونو لیکلي چې د الله دپاره اوبه کمه استعمالوي ولې چې هلته خپله اوبه خو نشته هلته په ټینکرو کې اوبه راوړي په 200 ریاله 300 او د حج او د عمرې په دې سیزن کې په 1000 ریال او په 1200 ریال یو ګاډۍ اوبه راځي په دومره تکلیف هغه اوبه راځي خلک یې لاندې کوي کې جمع کوي او بیا په ډیګۍ ته په موټر په ذریعه باندې رسوي اوبه خو د الله ډېر لوی نعمت دی او وروڼو یخ سورې بیا د الله څومره لوی نعمت بجلي چې لاړه شي دا لوډ شیډنګ راشي په سوري باندې ناستې ګزاره نه کېږي نو د الله دا نعمتونه دا د الله په اختیار کې دي د الله د توفیق نه دي نو چې څوک دا وایي په اول کې د ډوډۍ د اوبو هر نعمت چې الله درکړي بسم الله د بسم الله ګوره ډېرې فایدې هم دي حدیث پاک کې راځي چې د ډوډۍ په اول کې څوک بسم الله لفظ ووایي د ډوډۍ کې شیطان به نه شریکېږي شیطان به نه شریکېږي یو ځل نبی علیه السلام مبارک دعوت ته ډوډۍ ته ناستو صحابه هم ورسره ناستو ډوډۍ خوړله دې کې یو سړی راغی چې هغه سړی څنګه راغی 2-3 ډوډۍ واغېستې ډوډۍ زر خلاصه شوه صحابو تپوس وکړه د الله رسوله مونږ خو ډوډۍ شروع کړې وه خلاصېده نه فلان کې راغې 2-3 ډوډۍ واغېستې په اسات خلاصه شوه وایي مونږ پې د الله نوم اغېستی و بسم الله م ورسره ویلی او د الله نوم وانغې شیطان ورسره ملګری شو د ډوډۍ برکت ختم بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام روټۍ ته ناستو سره د ملګرو ډوډۍ خوړله دې کې یو سړی راغی هغه سړي یو څو نوړۍ واغېستې بیا هغه سړي وی بسم الله را یاد شو ورته نو نبی علیہ السلام مبارک وخندل چا دې تپوس وکړو د الله رسول د خندا وخت نه دی ولې دې وخندل وی مونږ د الله نوم اغېستې او ډوډۍ هم خوړه شیطان نه راته خو دا ملګري راغی د الله نوم یې وانغېسته او ډوډۍ شروع کړه شیطان ورسره ملګری شو خو چې بسم الله ووی نو شیطان پاسېد او چې څه یې خوړلي وو هغه یې الټی کړل نو ما د شیطان هغه الټی ولیده نو خندا راله راغله
نو د بسم الله ګوره ډېر لوی برکات دي ډېر لوی برکات دي چې ته یو ځل به راته په دې بیان وکړمه خو د هر نعمت نه مخکې به څه وایې بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم دې کې ډېره لویه فایده ده د ما یو ملګری اوس مړ دی الله دې وبخي نوم یې نالم الله په ډېر لوی فضل کړی او ډېر لوی احسان او ډېر په غریبۍ کې مالدار شو ډېر مالدار شو کورونه او جیدادونه او ګاډي او موټرې ناګانا یکدم پریوت کورونه خرڅ شو ګاډي خرڅ شو ځمکې خرڅ شوې او مور پسې لاړ پردی ډرایور شو خوار بل له ګاډي چلو هغه هم تلال او حتی کې څه موده پس بیا وفات شو ما ته څه موده پس یو ملګري هلکه مې پلان کې مې ډېر یاد شوی دی الله دې وبخي هل داسې ته خو ورسره ډرایور وې چې کوم د ورسره ډرایور و د داسې څه عمل ته څنګه یکدم اوچت شو بلا مالدار شو او بیا فورا پرېوت هغه ځمکې او جیداد او کورونه ګاډي هر څه لاړل پردي مزدور شو ما ته وې مولوي صاحب یو چل پکې و وی یو ځای کې ته یو غلطي وشوه وی ما ورته یاده کړه خو د هغه غلطۍ بیا مغه توبه ونه ویسته مې هغه څنګه وی یو ځای کې یو ګاډی واغېسته یو موټر یې واغېسته وی چې موټر یې واغېسته نو وی ما چابي را واغېسته هغه خرڅوونکي نه دله مې ورکړه چې کېنه ورته سټارټ یې کړه وی چې دې ګاډي ته کېنه چابي تاوله مې چې د الله نوم پې واله بسم الله وی دې ما ته وی چې دا هغه موټر لم چې بغیر د خدای نوم نه مې سټارټ یېږي زه هغه موټر اخلم چې بې د خدای د نوم نه مې سټارټ کېږي ګوره کبر راغی لوی راله چابي پې تاو کړه سټارټ شو اخر ورځې نه سړی لال پرېوت ورسته روځه لال ختم شو یا د خپلو ګاډو مالک څلور پنځه او د خپلو بنګلو مالک یا پردي ډرایور او هغې کې هم لال ختم بسم الله کې ډېره لویه فایده ده د ډوډۍ نه هر څیز نه مخکې په دروازه نه نوځې وی بسم الله او چې کله ډوډۍ وخورې نو د نبي علیه السلام مبارک نه څونه الفاظ دي دغه حدیث کې خو داسې دي چې الحمدلله الذي اشبعنا هغې الله له ثنا ده چې زه یې موړ کړم مونږ یې ماړه کړو وانعم علینا په مونږ یې احسان وکړه وافضل او ډېر ښه احسان یې را باندې وکړه ډوډۍ هم راکړه او بې هم راکړئ غوښه هم راکړه کجورې هم راکړئ یخسورې هم راکړه لیکن که تا ته دا الفاظ د عربۍ یاد نه صرف الحمدلله وایم کافي ده شروع کې بسم الله او په ختمېدو کې الحمدلله الله له ثنا او صفت دی دا وایا نو چې دا کم نعمت تا وخوړه د دې نعمت تپوس به د الله نه کوي به د یو شکریه شو اسانه شو خبره نو دویم ټکي پکې الحمدلله دی سبحان الله والحمدلله او دریم ټکي پکې لا اله الا الله دا خو ذکر دی لا اله الا الله د دې خو یو جمله ته مستقل بیان کړی دی لا اله الا الله چې حضرت موسی علیه السلام الله نه تپوس وکړو الله یو بهتر ذکر راته وښایه وی لا اله الا الله وایه وی الله دا خو هر څوک وایي ما ته داسې شی وښایه چې هغه بل څوک نه وي یو ځای ویم وی موسی که دا ټوله ځمکه او دا اسمانونه د تلې په یو چابړي کې واچې او دا لا اله الا الله په بل چابړي کې واچې دا پې زورور د دروند دی او اخره کې یو لفظ دی الله اکبر الله ډېر لوی دی بام چې مونږ شروع کوو او اقامت شروع کوو د څه شروع کوو د دې نه چې الله اکبر الله ډېر لوی دی دا څلور کلمې دي او دا واړه ورته دریمه کلمه وایي یاده مو ده که نه ټولو به یادې که نه ووایه ما سره یو ځل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر حاجی نه دا یو حدیث کې وصفت لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله هم شته که هغه ویله خبره شو خو دا څلور کلمې اوس د دې بل برکت ته توخید دا څلور کلمې چې څوک وایي یو حدیث پاک کې راځي چې د قیامت پر ورځ به رب العالمین د دې انسان ګناهونه په نیکو بدلی دا لا غوره خبره شو یوازې ګناه معاف کېدل نه دي ګورې ګناهونه په نیکو بدلول یو سړی دی نبی علیہ السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ رب العالمین به ځان ته رانږدې کړي چې ځان ته یې راقریب کړي الله به ورته ګناهونه راشماري وایه که نه بنده تا فلانکی ګناه کړې ده دا واړه واړه به ورته الله را یو ځای واړ پوټینې پوټینې دی به یو الله کړی مې فلانکی دې کړې ده او الله کړی مې خو هغه غټ ګناهونه به ته الله پټوي غټ به نه یادوي ورته
دی به دې زړه کې وایي چې الله دا واړه خو راته را یادې هسې نه غټ راته را یاد نه کړي که غټ ګناهونه دې را مخکې غرق به شم نو چې دا واړه ورته را یادوي نو دی به وایي چې او دا پلانکۍ دې کړې ده او الله بالکل ما کړې ده هلته خو انکار کولی نه شي نو چې دا ټول ورته الله را یاد کړي قرآن حکیم کې الله را د نیکانو خلکو صفتونه کوي نو اخره کې بیا فرمایي اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات الله به فرمایي ای بنده دا څومره ګناهونه چې تا کړي دي او ما درته یاد کړل دا ټول درته ما وبخل او د بخنې نه پس مې په نیکو دله بدل کړل دی به خوشحاله شي دی به وایي چې خبر خو بل شوال شوه ګناه په نیکۍ بدلېږي نو زړور به شي وی الله څه نور ګناهونه خو هم ما کړي خو دې راته را یاد نه کړل الله به فرمایي بنده امې یاد دي امې دله له دې نه مخکې په نیکو بدل کړي دي امې ځکه را یاد نه کړل چې ته پریشانه نه شې ونه یریږي دا د الله ذات دی رونو الله ته څه دي الله ګوره بنده چې دې خوشحاله که هر څه یې هیر شي څومره چې خفه خو چې لږ دې خوشحاله که هغه ټول خفګانونه یې هیر شي نو پروردګار عالم رب العالمین د ټول کائنات رب چې لږ دې خوشحاله که قسم دې د الله هم ګورې هر څه بیا ختموي یره خو د الله نشته داسې نه چې ویلې خو هر څه ختموي د عفو قلم پې راکاږي اخیري سړی چې د جهنم نه به وځي او جنت ته به ځي بالکل اخر دا مسلمانان به الله جهنم نه وباسي جنت ته به ځي او د عمل په انداز به ځي نو د چا عمل که ډیر خراب دی نو ډیر عمر به جهنم کې وي او که د چا عمل لږ خراب دی لږه موده به جهنم کې وي اب الله ته پته لکه دنیا کې سړی په جیل کې د چا جیل 4 میاشتې دی د چا 6 میاشتې دی د چا 1 کال دی د چا 15 کال دی د چا 20 کال دی دا رنګې د جهنم قسم ده یو سړی به هغه به الله په آخر کې وباسي نو چې دې چغې به وباسي او داسې چغې به وباسي چې ډېرې چغې به وباسي نو الله به یې راوباسي بنده فرښتو ته به حکم وکړي دا بنده وباسي د جهنم په دې غاړه به کښېني او د جهنم ته به ورله مخکي نو چې دې څنګه روزي او دې په خړ پوسو منډې وایي خوشحاله به اجازت به میلو شي دې به به راوخېږي نو جهنم ته به مخکې نو دې به وایي چې الحمد لله الذي انجاني من هذا هغې ذات له ډېر لوی حمد او ثنا ده چې د دې مصیبت نه خو یې بچ کړي خوشحاله به چې د جهنم نه خلاص شو چې څه موده تېره شي نو دا مخ به هم سوځي دا سینه او خېټه به هم سوځي نو دی به الله ته سوال وکړي چې یا الله د جهنم خو زه وسوځولم زما دا مخ او زما دا سینه او دا چهره خو یې راله وسوځوله یا الله یو سوال دنه کوم دا مخ راله دی بل طرف ته واړوه دی بل دنیا نه خو نه دی خبر چې دا شاته مخ وړي چې څه به خو دی به پړه کې سوچ کوي چې دا مخ مې وړی ده او نه سوځي دا ما لپاره ډېر لوی غنیمت دی الله به ورته وفرمایي چې بنده داسې به وکړم خو بل سوال خو به نه کوې که نه وایي نه زما توبه راکړه بل سوال مې وکړه مخ به وله الله بل طرف ته واړی چې مخ وله سینګ واړي مخامخ به ورته یو اونه ښکاره شي د هغې به سوري وي او د هغې خوا کې به اوبه ورته ښکاره شي اړه کې به وایي دا مې څه نیمګړی سوال وکړو دا خو مې شا سوځي ملا مې سوځي او د جهنم تو الله دې مونږ له امان راکړي ډېره سخته خبره د ابو طالب متعلق نبی علیه السلام فرمایي د ابو طالب وایي د ټولو نه لږ عذاب کې به پروت وي صرف خپې به یې په عذاب کې وي د اور سپلی به یې په خپو وي د اور سپلی او د هغې به دومره تو وي چې مازغه به یې خوټ کېږي الله دې مساعد نو وی الله د دې نه ما لرې که دا مخامخ اونه ده که دغې له مې بوځې او لږې غوندې اوبه دي دغې له دې ورنږدې کړمه الله به ورته وفرمایي چې بنده دا سوال به دې قبول کوم خو بیا بل به کې وی نه بس بل نه کوم دې بړه کې وي چې جهنم نه بچ شمه او دې ونې له ورسمه اوبه هم دي پکې به غوټوم لا اوم وامه او اوبه هم تسکم دې نه لوی نعمت بل کنه جهنم کې خو اوبه نه وي کنه د جهنم اوبه څه دي جهنم کې چې جهنمیان له جهنمي له الله تعالی دې وږي شي که نه نو دې به ډوډۍ وغواړي خوراک به وغواړي نو زقوم یو بوټی مارجړی ورته وایي تریخ هم دی
او ستغم دی ستغ په دې مړی کې نه تېرېږي او غني ازغي دي پکې غني دي پکې اب ولا وټکئ دا والا دې به وږي نه به خولې ته کې لوګي دا نه چې سړی مري خوار څه خوري ابه په دا مړی کې ونخلي نو چغې بکې چې یا الله خو مړی کې ونخته سراک او براکه چې دا پې تېرې کم نو حمیم ورته وي د جهنم په ویښ کې اوبه خوټ کېږي او هغه اوبه د جهنمیانو وینې او نوونه دي د دوی نه چې کوم نوونه او زوې او هغه اوبه د جهنمیانو وینې او نوونه دي د دوی نه چې کوم نوونه او زوې او وینې تویږي نو هغه لاندې په ویښ د جهنم کې جمع کېږي او خوټ کېږي اب ولا الله تعالی دا اور په یو کړیچي کې په یو کاسه کې راوړي دا وخت نو حدیث پاک کې راځي چې د مخ ته رانږدې کې دونه به ګرمي چې د مخ سرمن به په هغې کې راپرېوځي او چې د مرۍ ته کې او تیرې کې نو قطع امعاءهم کلمې به ترې لاندې وغورځوي هلته خو مرګ نشته که دا د جهنمي اوبه دي نو دی چې هغه سوري ویني او هغه اوبه ویني دی به وایي چې خدای پاکه یا الله دغې ته بنده دې نه پس به بل سوال وکوي بل سوال به بالکل نه کوم د سره مې وعده ده نو حدیث کې راځي چې الله ته به وعدې او عهدونه او دا به ورکړي او خبره به کلکه کړي چې بل سوال به نه کوم الله به فرشتو ته حکم وکړي چې راولېدل دا هغه ونې خواله به راشي نو هلته به دې ولامبي په هغه نیر کې به ډېرې خشته وبي چې ولامبي هغه توروالی چخنوالی او هغه دانې او هغه زخمونه د جهنم هر څه به ترې ختم شي نهر الحیا پاک صاف خشته ښکلی وجود به شي چې څومره سرمن سوځېدلې ده او پیپونه پرې راغلي دي او نوونه او زخمونه او دانې او توروالی ختم تک تور به یې وجود چې جهنم نه روځي لکه سکاره په شان تور پاک صاف به شي او اوبه به ومسکي یخ اعلی تنده به یې ختمه شي او د هغه اونې په غاړه به دې کیني چې کینی او دمه شو لغوندې مخامخ به ورته یو بله ونه ښکاره شي ابره دې نه ګور سوري هلته بره دې نه خشته یخې اعلی اوبه به شرلار به کوي دی به څه زمانه چپي بیا به یا الله دغه اونې ته مې نږدې کړه د هغې سور هم لږ ګور دی اوبه هم د هغې لږ یخې مزېدارې دي الله به ورته وایي دوکه بازه دوه ځله خو دې را سره وعده وکړه چې بل سوال به نه کوم نو بیا بل سوال کې ډېرې اعلی یخې پکې به دوه درې غوټې مو وهي اوبه به هم څښي او هغه اونې لاندې به وي خو چې هغې ته نږدې شي نو اوبه ګوري د جنت دیوال به ورته ښکاره شي خدایه دا مې څه نیمګړی سوال وکړ خو د جنت مخامخ دیوال دی هغه مخامخ چې په چت جنتیان ښکاري هغه خو پکې زما ملګري په دنیا کې دا یو بسۍ کې پکې دیوال به ویني د هغې هغه شور او هغه چغار به ویني لکه به سوچ کوي که د الله نه دا سوال وکړم چې الله جنت ته مې بوځي دا خو ګرانه ده ځکه زه خو دوزخي یم دوزخ نه راووتم نو هسې نه الله غصه شي د الله هغه غصه خو بیا په زړه کې پرته او بیا اعلان وکړي چې ښه جنت غواړئ ورللی کړی جهنم ته نو هسې نه په مصیبت کې بیا پرې ونه ځمه زه راشه یو سوال ته وکړه چې د جنت دې دیوال ته نږدې شم که نه د دې ملګرو دا خبرې به واورم او هغه ډېر خشته ځای دی هر څه به ووینم نو د الله نه به ته بیا سوال وکړي یا الله یو سوال ده نه کوم بیا څه وی بني آدم د آدم اولاده څه وی دې دیوال ته مې لږ ورنږدې کړي تا اوس ما سره قسم نه وکړی وعده یې نه وکړی وایي بس الله ستا په ذات مې قسم یې دا اخري سوال دی بیا به نه کوم ګوره دوکهبازه بل سوال به وکړي وایي نه بس بل سوال به نه کوم نو بیا قسمونه او وعدې الله به فرشتو ته حکم ښه رانږدې کړي هغه دیوال ته دیوال له به راشي چې دیوال ته راشي خو واقعي مزېدار ځای دی نهرونه هم د دیوال خوا کې بېږي میوې هم شته او دیوال پورې غاړه جنتیانو هغه شور او د هغې هغه خبرې مو اوري خو بیا بله کې وایي چې بیا دې نیمګړی سوال وکړه دا دروازه نه وخه چې د دروازې د خوا مې ته غوښتې وې چې دننه خو مې هر څه لیدې که نه دا خو زه بار یم او شوق کې به نور هم راشي چې د جنتیانو هغه چغار او هغه خبرې او خوشحالۍ او خنداګانې اوري نو یې څه موده به چپي نبي علیه السلام فرمایي نو اخره کې به بیا د الله نه سوال وکړي یا الله د دې قربني الی باب الجنت دې دروازې ته خو مې نږدې کړه چې په سترګو خوا څه ووینم نو بیا به ورته الله وایي دوکهبازه ای د آدم اولاده قسم خوره څومره دوکې دې وکړئ څومره وعده خلافۍ دې وکړئ
او څومره قسمونه دی خوړل چې بل سوال به نه کوم، او بیا بل سوال کې وی بس دا مې اخري سوال دی زما د قسم یې ستا په ذات کې بل سوال مې کوی نه به کوې نه ښه دروازې ته نږدې کړي چې د جنت دروازې ته نږدې کړي که نه هلته به یو ډېر خشته حوضي مزېدار هغې کې د اوبه مسکي او جنت به وویني د دننه نه د جنت هغه خوشحالۍ به وویني هغه ملګري به پکې صحیح کړي او جنت بد لنډه خبره داره جنت باندې یو جمعه به راته بیان چېته وکړم انشاءالله یو مولانا صاحب ووي د جنت جون نیمه خدای ده نو د خدای پاک دو صفتونه دي چې څه پیدا کوي پیدا کولی شي دې صفت دی که نه وایه که نه چې څه پیدا کوي او چې د الله دا صفت دی چې څه پیدا کوي نو پیدا کولی شي دا د الله صفت دی او دویم دا چې څه حاضري نو حاضرولی شي نو د جنتي دا یو صفت نشته پیدا کول نشي کولی خو لیکن چې څه غواړي هغه ملاویږي میوه غواړي درته ملاویږي جامه غواړي درته ملاویږي او څه قسم سیز ولهم فیها ما تشتهي الانفس از زړه کې چې څه تېرېږي هغه به ورته الله تعالی ورکوي نو چې د جنت دروازې د نږدې چې د جنت هغه خوشحالۍ وویني الله دې موږ ته وښولي کړي او بیا په جنت کې هغه د ملګري وویني هغه نعمتونه وویني دا مې څه نیمګړی سوال وکړ نو دې به څه موده چپي حدیث کې راځي ډېره موده به چپي اخر به یا الله دې جنت ته خو مې وردن نه کړه الله به ما اغدره یا بني آدم اے د آدم اولاده څه دوکه بازې ډېر غټ دوکه باز واده خلا د قسم ماتونکې یو ځل سوال کوه نو هغه د هغې نه پس بیا کوه د هغې نه پس بیا سوال کوه د هغې نه پس بیا سوال کوه څومره وعدې دې وکړې او دې ماته کړې نو دې به یې عجیبه ناشنا خبره وکړي وی الله نو ما سپېره بنده مه جوړوه که نه چې جنت نه باري خوا سپېري نو ما سپېره بنده ولې جوړی الله ما جنت ته وردن نه کړه نو رب العالمین به وخاندي الله داسې خندا نه کوي لکه د موشتا په شان خوشحاله بشي رب العالمین نو الله به ورته وفرمایي ښه جنت ته خو چې ورځې زه وردن نه کوم دی خو جنت کې ته څه غواړې وغواړه وی الله ډک دی یو غاړې ته به کښېنم جنت خو ډک دی ځای پکې نشته وی ته غواړه شابه وغواړه نو دی به یو نعمت نو بل 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 دا نعمتونه به دی غواړي چې دی په دې نعمتونو ستړي شي نو بیا به ورته الله یادوي ای بنده پلانکې شی دی ونه غوښتو هغه غواړو ای بنده پلانکې شی دی ونه غوښته هغه یاد کا الله به ورته یادوي نو چې الله یادوي چې به څه نعمتونه نو چې په هغې هم دا سړی ستړي شي که نه نو رب العالمین به ورته ووایي چې ښه چې دا کم تا یاد کړل او ما درته واورول د دې لس چنده ستا دي ورننوځه لس چنده نو دی به وایي تستهزئ بي وانت رب العالمین الله ته د رب العالمین ټول مخلوق رب او ما پر ټوقې کې خنداګانې را پورې کې جنت خو ډک پروت دی د دې لس چنده چې دا ما څومره ووي وی یو زه ته ورننوځه الله به بیا خاندي خوشحاله بشي ته ورنو دې لس چنده جنت ستا دا سړی به جنت ته ور داخل شي دا به څوک دا به هغه کسي چې په جهنم کې د ټولو نه زیاته سزا وموني الله دې وساتي ګورې اخر خو د خوشحالۍ شو ټیک د جنت ته ننوت خو دا ونه وایي چې خدای دا خوشحالي راکړي نه بیخې ودرې په جهنم کې اور والی دی د جهنم کې اخیري وتونکې سړی دی او جنت ته اخیري داخلېدونکې سړی دی دا به څوک چې په زندګۍ کې یو ځل دا ویلي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله یو ځل یې ویلي د الله نوم یو ځل اخیستی دی بس ایمان یې راوړی د الله نوم یو ځل نو چې ته دروازې لس ځله ووي او سل ځله ووي او 200 کرته ووي او 500 کرته ووي نو کم مقام به دې وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړ په معراج کې د پیغمبرانو سره ملاقاتونه شو د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو ابراهیم علیہ السلام ورته وایي چې د الله رسوله نبی علیہ السلام ته نوم واغې چې ته لاړ شي واپس نو په خپل امت زما سلام ووایه ټول وایه وعلیه السلام
په خپل امت زما سلام ووایه. او دا پیغام ورته زما ورسوه چې جنت ډېره خوږه خاوری ده او ډېرې خوشبویه اعلی او بې دي او ډاګ میدان دی، ډاګ میدان، او د هغې کرونده دا الفاظ دي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. نو علما لیکي چې ټول جنت ډاګه نه دی، حدیث کې راځي آباد دی. دا د هر جنتی په جنت کې لږ ځای خالی الله پرېښی دی، د هر جنتی په جنت کې بعضې ځای خالی پروت دی. نو چې هغه دا کلمې وي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، نو هلته ولا الله بوټې کري. نو څه ولا الله په خپل فضل باغونه کرلی دي، چمنونه کرلی دي، بنگلې جوړې کړې دي، او څه به دې محنت کوي. دا کلمات به وایي. نو رب العالمین به ورته د دې کلماتو په وجه باندې په جنت کې باغونه، بوټي، شنه کرونده او د میوو بوټي کوي. دا د ابراهیم علیه السلام پیغام دی، نبی علیه السلام ته رسېدلی و، د نبی علیه السلام نه د استادانو په ذریعه موږ ته راورسېد او ما تاسو ته در ورسېد. نو دا به وایې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سورت تسبیح څومره برکتي مونځ دی، تاسو ته ما ویلي هغې کې هم دا کلمات دي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. یو حدیث پاک کې راځي چې کوم ځای کې یو سړی په یو مجلس کې تیر ناسته وکړي، بیا زموږ مجلسونه خودي د غیبت ډک، نو په مجلس کې خامخا خلک غیبت هم کوي، یو بل پسې شیطانت هم وکړي، ستغې سپورې مو وایي، کنځل هم پکې راشي، قهقها او دا هم پکې راشي. په مجلس کې د دنیا ګناهونه د انسان نه وشي. نو مونږ خو بیا په دې نه یو، مجلس کې که ډېر ګناهونه مو کړو پاس یو، نو دا سوچ مونږ نه کوو چې د مونږ نه خو بلا ګناهونه وشي، دا به څه کېږي. نو چې دی د دې مجلس په آخر کې د الله تسبیح وایي، سبحان الله وایي، صرف سبحان الله، یا سبحان الله وبحمده وایي، یا صرف سبحان الله وایي. نو الله پاک چې د دنه په دې مجلس کې څومره ګناهونه شوي دي، غیبت شوي دي، کنزل شوي دي، او بد ردي ویلې شوي دي، یا غیبت یې اورېدلی دی، دا کلمات یې د دې مجلس کفاره شوه. په دا مجلس کې څومره ګناهونه ټول به ورته الله تعالی وبخي. نو مجلس چې کله مو کې نه چې کلي ګناه کوه، دا ګوره جرم دی چې یو سړی وراشه ګناه به کوم او دا کلمات به بیا وي. نه ګناه نه، قصدن ګناه خو ډېر لوی انسان ته په الله غوسه کېږي. خو که بالفرض په یو مجلس کې در نه ګناهونه وشو، مجلس چې ختمېږي به دا وایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. نو په مجلس کې چې در نه څومره ګناهونه شوي، رب العالمین به پې د عفو قلم راکاږي، معافي به درته وکړي. دا وایه ښه مونږ ځان له خوله ستړی کړه په غیبتونو، پردې غیبت بل کار هم نشته. جومات کې ناستې غیبت، په پوله دوه کسه ناستې غیبت، په لاره کې ناستې غیبت، په بیټکه حجره کې ناستې دوه کسه درې کسه غیبت، د بل سپکه، بل پسې خبرې کول، مسلمان کړول، کنزل، دا زمونږ عادت دی. او ردی با الله د قیامت پر ورځ ګورې زمونږ نه تپوس کوي. ولی یو حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي وی ردو سیزونو ضمانت راکې، زه به د یو سیز ضمانت درکم، تاسو را یو جبې ضمانت راکې، یو د مخصوص اندام، چې دا دو سیزونه به بې ځایه نه استعمالوي، زه به جنت ذمواري وادم. او حدیث پاک کې راځي چې د قیامت پر ورځ به د جبې په ګناه خلک په جهنم کې پړ مخې پراتی. نو لنډ علاج یې رونو دا شو چې مجلس ختمیږي نو داسې وایي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ښه دی ورور د ما نه تپوس وکړو چې که دې پسې څوک زیاتي ووایي، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله کې بیا ډېر لوی برکات ډېر لوی. ځکه یو حدیث یو صحابي فرمایي وی نبی علیہ السلام سره په څاروي سورم، مخکې سورو زه به په چاته سورو، نو وی ما وی چې لا حول ولا قوة الا بالله. وی نبی علیہ السلام راته فرمایل چې دا خو د جنت د خزانو نه خزانه دی وی.
او یو حدیث پاک کې راځي چې لا حول ولا قوت الا بالله د 3 بیمارو علاج دی. د څومره بیمارو علاج دی؟ د 3 او پدې کې د ټولو نه راکوټه بیماری صدا هغه غم دی چې دغه سبب نه معلوم دی، راکوټه ده هغه 2 تر دینه غټ دي. او معنی صدا لا حول ولا قوت الا بالله د شیطان او د ګنا نه بچ کېدل نشته مگر د الله په ذات، او په عبادت او تابعداري طاقت نشته مگر د الله په ذات. یعنی د شیطان نه بې د الله نه نشم بچ کېدی او عبادت بې د الله نه نشم کولی. لا حول ولا قوة الا بالله یا الا بالله العلی العظیم. حدیث کې داسې پشتا. نو دا سلور خودی ځکه حدیث کې 40 لفظ دی، 4 کلمات عند الله، سلور خبر د الله پنځ سلور لفظ دی. او که لا حول ولا قوة الا بالله دی وسره ویلا ډېره بهتره شو. سبحان الله والحمد لله، الله پاک دی د هر عیب نه. الحمد لله، الله له چې څومره ښکلي صفتونه دا ټول د الله سره مناسب دي او الله له ثابت دي. لا اله الا الله، ما سوا د الله نه د عبادت لایق بل څوک نشته. الله اکبر، الله ډېر لوی دی. او که دا دی چې لا حول ولا قوة الا بالله، د عبادت طاقت بې د الله د ذات نه په بله طریقه نه حاصلېږي، او د ګناه او د شیطان نه بچ کېدل بې د الله توفیق نه خلاصېږي. ورونو په دې عمل شروع کې ښه سهار هم وایې، ماښام هم وایې، تسبو سره هم وایې، په لاسونو باندې هم شمېرې، او که ډوډۍ مو خوړه وایې ډوډۍ نه مخکې هم وایې، او کور زنانو ته وښایې. مونږ سړي دومره په عبادت کې تکړه نه یو لکه زنانه چې څومره په عبادت کې تکړه. نو دا ما چې څه ووایي قسم لږ ډېر په دې کې یاد کړي زنانو ته یې واوروئ، هغې په انشاءالله عمل وکړي. او دې ماشومانو ته اوس په دې سکولونو کې هم ښایي، اول کلمه او دویمه کلمه او درېیمه او څلورمه او پنځمه او شپږمه او څه. نو دا ماشومانو ته هم خلک ښایي او پښتاسې هم خپلو بچو ته ښایي. ورسره یې زه ورته وایې مونږ بچو ته کنزل ښایو، چې بچې خبر وکړي مونږ ورته وایو چې هغه کنزل کې سپیز ویه، یو ځل بیا ووایه ای ښځې راشه که نه، ماشوم خو ډېرې ښایسته ښکلې خبرې زده کړې دي، په هغه کنزلو یې مونږ خوشحالېږي. نو د هغې کنزلو په ځای باندې یا چې هغه انټوشي وکړي کورې شه کورې شه، خدای پاکه دا زوی د سپی دی کورې کوې یې، که بل سپی دلته پروت دی چې کورې کوې یې، کورې شه کورې شه. دا څه خبره ده؟ شیطان دله په دې غوږونو کې اچولي دي چې هغه انټوشي وکړي وی الحمدلله. دا طریقه هم ده چې څوک پرنجو کې انټوشي وکړي نو هغه د الحمدلله وایي، بل دی یرحمک الله وایي، الحمدلله ورته وایه. نو کورې شه کورې شه، سپي ته شړې، سپی کوم دی چې دې ته شړې. نو د مارونو دا کلمات ټول وایي او د ما سره ووایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اکه دا مو سره اخره کې ویل اخه ده چې ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا شکر دی خو الله دې په عمل نصیب کړي. زمونږ څلور ملګري دي حج او عمرې ته دي، او چې واپس راشي نو شراب څکي، او چې موږ دې تپوس کوو نو هغې وایي چې د پاک وطن نه راغلي یو او که خیري بیا به لاړ شو ګناهونه به ماپ شي. زما رونو 2 قسمه ګناه ده، یو هغه ګناه چې د سړي نه بې اختیاره وشي، او یا په قصې کړي وي او بیا دې وایي چې دا مې څه غلطي کړې او ستومانه شي پې، نو چې دې د الله کور ته لاړ شي نو پروردګار په هغه حج به هغه ګناهونه معاف کړي. او که یو سړی دې دپاره حج او عمره کوي چې زه به ګناه کوم او زما او دا به معاف کېږي، دا ګوره د جرم د پاسه جرم دی. دا څه شی دی؟ د جرم دپاره جرم. ته الله له زړه چومه بیا به یې راله معاف کوي، بیا ولله چوم بیا به یې راله معاف کوي، بیا یې ښه خفه کوم نو بیا به یې راله معاف کوي. نو ته په خپل زړه کې سوچ وکړه چې دا ته الله سره ښه دغه کې معامله کوې او که بده ورسره کوې. نه ګناه ده نه، غیر اختیاري شو ته لاړې، یا قصدن دې کړې ده خو اوس پې ستومانه، یا الله دا مې څه کړي دي، د الله کور ته ځم چې دا ګناه راته الله معاف کړي. او ګوره د معافۍ شرط ګورې دا دی چې هلته به الله سره وعده کوې چې بیا به یې نه کوم. نو چې ته په دې نیت ځې چې نه هلته کې به یې معاف کړي او بیا به راځم بیا به کوم او بیا د ژوند لاول څه پته لګي چې بیا به هم رسې او که نه، او که په دې نیت دا ګناه کوې چې ځم به کوم او بیا به راځم، نو ګورې د جرم د پاسه جرم. الله سره ټوقې مه کوه، په دې به د الله راونیسي برباد په دې کې. دا خو ته الله سره د ګناه سودا کوې چې زه به یې کوم او بیا به راځم.
هغه ګناه چې ته پې ستومانه شي او قصد وکړې چې بیا به یې نه کوم خبره ته الله بخي. دویمه خبره دا ده چې په روژه کې 20 ورځې یو سړی سعودي عرب کې تېرې کړي هغه ته حجي ویلی شي که نه حجي هغه انسان ته ویلی شي چې هغه د بیت الله حج وکړي لوی اختر تیر کې ولته حج وکړي هغه ته حاجي وایي او چې دا کم سړی عمره وکړي هغه ته معتمر وایي عمرې والا ورته وایي چې کم سړی عمره وکړي پروردګار یې زمونږ او ستاسو د حج او د عمرې ثوابونه نصیب کړي. د ماښام د اذان او اقامت په منځ کې څومره وقفه ده لږه غوندې وقفه پکې وکړه معمولي غوندې. مونږ خلک چې څنګه بانګ ووایي نو اکثر وقفاړو کوو نه هغه ځای نه بل ملګري له اواز ورکړي اقامت کوه نه لږ معمولي غوندې 1 منټ 2 منټه لږ صبر وکړه چې دغه بانک چا ووایي چې هغه راکوز شي راورسي یا مثلا یو سړی چارهدام ته ناست چې هغه چارهدام یا دا بانک خو تا دې دپاره وایي چې دا بانک څوک اوري چې منزل راشي نو 1 منټ ورته وګوره چې هغه خو د کوره روزي که او راشي لږ غوندې معمولي وقفه رپورټ یې غوندې زیاته نه 4 منټه 5 منټه وقفه بیا ډېر شی دی د ماښام مونځ په اول وخت کې پکار دی چې وروسته مکروهه وخت درته داخل نشي خو دومره ظلم نه چې لکه زمونږ خلک کوي بانګ ووایي بل چا له اواز ورکوي ویله اقامت کوه صبر وکړه نیکبخته ته به راورسې که نه په خپله به اقامت وکړې. بل تپوس کوي چې د ویترو په آخري رکعت کې دعای قنوت پاتې شي نو بیا به داسې وکړي چې سجده سهوه به وکړي په هغې کار برابرېږي. خیال دې راغی نو اپیم کرل ښه شی نه دی رونو اپیم کرل ښه خبره نه ده اپیم د ګناه شی دی او په ګناه کې استعمالیږي دا کرل ښه نه دي نو چې کرل ښه نه دي د بلې مسلې تپوس پکې سره پاره کې. بعضې مقتدیان د امام تابعداري نه کوي رونو د امام تابعداري واجبه ده عبده و رسوله پورې چې مقتدي التحیات ورسو او دې ورو مثلا لګیا دی او امام سلام وګرځو نو دې دا درود شریف وروستو پرې سلام دی سره وګرځي ځکه د عبده و رسوله پورې به خامخا وي او د هغې نه وروستو د اللهم صل یا اللهم بارک یا دا دعا چې کومه ده دا سنت ده او د امام تابعداري واجبه ده. نو بعضې خلک امام سلام ګرځوي دی هغه خپل شی سرته رسوي نو د امام تابعداري واجبه ده د امام تابعداري کوه فرض پوره کوه او که سنت ته نه پاتې کېږي نو خیر. یو سړي سره 9 تولې سره زر دي او څونه زکات به ورکړي د هغې قیمت به ولګوي چې قیمت یې څومره دی اوس ما ته د 100,000 قیمت نه دی معلوم نو د 40 روپو نه 1 روپۍ به ورکوي. دی وایي چې مونږ په کارخانو کې جارو وو میږي پکې مري نو څه ورسره وکړو کوشش کوو چې میږي بچ شي خو که بالفرض داسې وي چې انسان ته یا مال ته ضرر وي او یا د خپو لاندې راځي او بیا مري نو خیر جارو سره که په طریقه خوا شي نو څه بدیت یې نشته دی. یو حافظ دی وایي غوږ یې زخمي دی او د غوږ نه وینه بیږي امامتي به کوي که نه امامتي به نه کوي بیا وینه چې بیږي دی امامتي نه کوي بل سړی امامتي وکړي او مونځ به کوي هر وخت دپاره به نه به اودس کوي وینه چې جاري وي نو هر وخت دپاره به نه به اودس وکړي په دغې وخت کې به بیا ټول مونځونه کولی شي. او په اوله قاعده کې په 4 رکعتیز مونځ کې چې د اړومبۍ قاعده کې د عبده و رسوله نه وروسته زیات اللهم صل وي نو سجده سهوه به کوي. او یو طلاق باندې ښځه واقعي طلاقي کېږي ښځه طلاقېږي بیا په یو طلاق علاج شته دی هغه بیا ما نه ځان له تپوس وکړه دا خبره یو ګوټې مناسب ده نه خو د یو طلاق نه پس د جوړېدو اسانه باندې علاج کېږي خو طلاق و نه ځان ساتي الله یې مسلمانو ساتي دعا وکړي یا الله موږ د هر قسمه فتونو مصیبتونو نه په امن کې وساتي الله زموږ په خولې خپل ذکر او د خپل حبیب درود جاری کړي د ګناهونو او د شیطانتونو او د بغضونو حسدونو الله تعالی موږ په امن کې وساتي چاته چې څه قسمه مشکلات او پریشانۍ وي الله تعالی هغه ورته په خوشحالو باندې بدل کړي او الله زموږ چې څومره مشران وفات دي د هغې مغفرت نصیب کړي موږ ته او زموږ کشرانو ته د اسلام د هدایت زندګي نصیب وګرځولی کړي. دا دعا کې بعضې ملګري بیماران دي زم یو پوټی لږ جوړ نیم دعا کې چې الله تعالی بیمارانو له شفا ورکړي اخر وخت کې الله زموږ په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد. ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 256 نمبر کیسټ کې تاسو د درېمې کلمې فضیلت واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي.
टेलीफोन नंबर दे 255 29 12. مرګ را روان د شپې د دلته دویا درې دي د مرګ ناري سوري دي سوري دي د مرګ ناري سوري دي سوري دي مرګ را روان د شپې د دلته دویا درې دي د مرګ ناري سوري دي سوري دي د مرګ ناري سوري دي سوري دي دمو قدم دې په حساب دي دا ثابت شوی په کتاب دي دمو قدم دې په حساب دي دا ثابت شوی په کتاب دي څوک چې دا ناوي هغه په اشاره دي د مرګ ناري سوري دي سوري دي د مرګ ناري سوري دي سوري دي مرګ را روان دي شپې دي دلته دویا درې دي د مرګ ناري سوري دي سوري دي د مرګ ناري سوري دي سوري دي او سرکار دننه پګریوان کې ورشه وګوره قبرستان کې سرکار دننه پګریوان کې ورشه وګوره قبرستان کې خلقونه ډکې څومره لوی لوی مقبرې دي د مرګ ناري سوري دي سوري دي د مرګ ناري سوري دي سوري دي مرګ را روان دي شپې دي دلته دویا درې دي د مرګ ناري سوري دي سوري دي د مرګ ناري سوري دي سوري دي لهر ناری لګئی سلورا وہی چکرستا پکورا لهر ناری لګئی سلورا وہی چکرستا پکورا کامیاب دي چاچی ورلکڑی تیاری دی د مرګي ناری سوری دی سوری دی د مرګي ناری سوری دی سوری دی مرګ را روان دي شپې دي دلته دویا درې دي د مرګي ناری سوری دی سوری دی د مرګي ناری سوری دی سوری دی مرخا مخاز تیار شا الله رضا کا خو خيار شا مرخا مخاز تیار شا الله رضا کا خو خيار شا قدر پسې د ډېرو خلقو سترګې سرې دي د مرګي ناری سوري دي سوري دي د مرګي ناری سوري دي سوري دي مرګ را روان دي شپې دي دلته دویا درې دي د مرګي ناری سوري دي سوري دي د مرګي ناری سوري دي سوري دي دوستان په پاتې شي په غم کې تاب اوس پاري په تورتم کې دوستان په پاتې شي په غم کې تاب اوس پاري په تورتم کې د مرګ د لاس ډېر زیات خلق زری زری دي د مرګي ناری سوري دي سوري دي د مرګي ناری سوري دي سوري دي مرګ را روان دي شپې دي دلته دویا درې دي د مرګي ناری سوري دي سوري دي د مرګي ناری سوري دي سوري دي ګیر بشي تور خور لاندې خور بوالوي تابان دي ګیر بشي تور خور لاندې خور بوالوي تابان دي یو سرنا د ایمان به هدا تیری دي د مرګي ناری سوري دي سوري دي د مرګي ناری سوري دي سوري دي مرګ را روان دي شپې دي دلته دویا درې دي د مرګي ناری سوري دي سوري دي د مرګي ناری سوري دي
سریدی چانچ خود و رسول رضا بھی تنگ تور لہت بیرناوی چانچ خود و رسول رضا بھی تنگ تور لہت بیرناوی وی بخوشال بیائے ختمی خطری دی دمرگی ناری سریدی سریدی دمرگی ناری سریدی سریدی مرگرا روان دشپی دی دل تدویا دی دمرگی ناری سریدی سریدی دمرگی ناری سریدی سریدی وینے کان خلق پا جنت کی وی بخوشال اخیرت کی